السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه اختر حسین خټک او تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمندو دا وخت کې رالو کرکټ ګراوند ته نن د جمعرات ریز ده او تاریخ د 30 جولای او نن ټورنمنټ د ډګبي سودو او د مانکی شریف ترمنځ چونکې د مانکی شریف والا ټیم راونه رسیدو نه رسی بلکې نو واک اور ور کړ شو ډګبي سودو ته د همې چوکټو خو اوس ګورو که دوستانه غونې میچ کیږي نو چې هغه هم پکې ریکارډ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زه ډګبي سود ما خابر زمان نامه مې ده او داود خان دلته بختې کې ډېر ښایسته ټورنمنټ جوړ کړی دی او ډېر ښه طریقې سره کیږي خو زمونږ بدقسمتۍ دا دی دویم ځل دی زمونږ چې راشو نو موږ له ټیم نه راځي او موږ له واقع ور راکوي. زمونږ د ډګبي سود کلاړیان چې څومره دي او زمونږ کپتان هغه په دې ډېر زیات خفه دی. د موټر سایکلو د پیټرولو خرچه مرچه دا خو بیا لري خبره ده خفه به دې شو چې کلاړیانو پریکټس نه کیږي نو اوس انتظامیه وي چې تاسو ځئ ما مهرباني وکړئ او تو سره مونږ میچ کوو. نو داود خان ډېر ښکلی ټورنمنټ جوړ کړی دی او الله تعالی دا ټورنمنټ په خیر خیریت سره سرته ورسي. ډېره مننه ډېره مهرباني. خاور خان دا ډګبي سودو ملګري دي عمر علي هم دلته کې لګیا دی هغه اوس دې وخت کې دوستانه میچ کوشش کوي چې دوستانه میچ وشي. دا بازار کې ماما راغلی نن پکې جاسم ماما راغلی بدقسمتۍ نه دوه درې نو نن رالو نن چونکې کرکټ هغه نشته د میچ خو بهرحال دی اوس کوشش کوي چې یاره ایدای دپاره موږ ګیم وکړو چې خلک راشي او د دوکاندارانو وغیره خپل سوداګانې موداګانې خرڅ شي. نن صرف جاسم ماما راغلی چپس خرڅوه ته بل ورسره خوا کې د بختۍ ماما دی دا خو روزانه راوسي چپس خرڅوي. بشارت نه دی راغلی شاهکوټ نه ګني والا راغلی دی د فولودي والا راغلی دی او ورسره خوا کې چې کوم دی نو املی بخاری والا هم راغلی دی. ویکټې سجو شوي دي هر څه برابر دي او دې وخت کې اوس عمر علي چې ته لاړو چې راشي چې دا څه خبره خو مې غوږونو ته رالم چې دغه کسانو ته به آینده د پوره ټورنمنټ کې حصه نه ورکړی کېږي چې کوم رانلو. دې وخت کې شاهزیب هم راغلی دی. شاهزیب صاحب دوه درې خبرې کوو. شاهزیب څنګه چې الله سال اول دی او څوک یې چونه دي نیولي په کرکټ او په هغه بل دوه درې خبرې وکړه. السلام علیکم ټولو مینهوالو ته سلام نه پاس بس کیچونه خو ماشاءالله ډیر نیولي دي او 23 کیچ مې دي دویم راوند کې ان شاء الله او مخکې به خپل مزید کوشش کوو او کرکټ په ولې ماشاءالله ډیر ښه ټورنمنټ دی. دغه سه چې تمو په خپل هغه دور کې مطلب لکه 32 سال عمر مې دغه سه ټورنمنټ مو چې ته نه دلیدلې او بس او داود د الله خوشاله ساتي چې دغه سه انټرټینمنټ وړو دی پوره ستر دی پوره جوړ کړی دی نو مشتنه ډیر خوشاله وي ولادي مخکې نور ترقی ورکی او والسلام. دا شاهزیب خبرې وی چې وایي کړې تاسو ته نه خوندونه وغوښتو او ډېر ښې خبرې یې وکړې. دې وخت کې د بختۍ د طرفه چې کوم امپایر اکثر ودار نو هغه هم ویلوړ دی هلکه نوم دی څه نوم دی رانیر دی امان الله. ښه ته د ټورنمنټ په اړه کې نن میچ څه سچویشن دی څه کیسه نن خو کسانو نغدو به دا خو ذاتای کوی میسه چې رو نغدو دوی دې چې وته پیدا درو شوي ده دا خو دغه سپاکور نه وی کنه یو ټیم راشي بل ټیم نه راشي نو دغه سپاکور دی ټیمونو تعاون نه ټرا کوي چې لکه ځنه مازګار. قدرمندو دې وخت کې مسرا د اس پی ډګبي سود چې کوم کپتان د نام رسم موجود دی یاغه نه بود درې خبرې اورو چې د سې دی بیچ برا کې نن تاسو رااله بدقسمتۍ نه مخکې مو میچ داسې پرشل د دوه میچ یعنی روان خو مفت کې خو لکه مو داسې ورو چې کنه خپای چې صحیح څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه یو جهان مننه چې تاسو د خبرو موقع راته راکړله او څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې په مفتو کې روان یو خفه یې مونږ راځو کرکټ ماحول ته چې ګیم انجوای کو دې د پاره نه راځو چې خامخا دې مونږ میچ وګټو وین دې کو دغه ته لاړ شو ځکه چې ماشاءالله تیر به چې دا کم ماحول جوړ کړی او څنګه سیټ اپ سره ټورنمنټ روان دی نو د دې نه خوند اغشتو د پاره راځو چې د کرکټ نه دلته کې خوند واخلو خو بدقسمتۍ نه
دا زموږ دویم میچ دی چې راشو نو مخالف ټیم نه راځي نو طاهر بھائی ته ریکویسټ هم کو چې کله هم داسې مطلب یوازې زموږ نه چې د کومو ټیمانو والا هم میچز وي نو هغوی ته لږ پرسنل کې انفارم کوئ کال ورته کوئ یا په وټس اپ باندې ورزغه کوئ نو داسې قسم مسلې به بیا نه راځي. او بل تاسو دا کوم چې دا زیاتره خلک په وردی کې نه راځي تاسو خو سم ملګرو زمينه مو وردی شته دي او ماته د یو کې نه بقاعده بار ټلیفون لکه یا تاسو په وردی باندې لکه خامخا زور راوړی کنه او زمام خپل ځانیم د خواهش چې وردی کې چې کم کیل کیږي نو هغه په دا چا یو رنګ شټي چا بل رنګ شټي هغه څه خوند کې تاسو د وردی باره کې څه وایي چې راوړل پکار دي کنه دا خو بالکل دا خو د سپورتس یو حصہ دا یوازې د کرکټ نه کاغه د فوتبال وی که د والیبال وی بیډمنټن وی هکی وی نو یو شان کرکټ چې کوم نه نو ډیر بهترین لوک ورګي یوازې د ټیم لپاره نه پلیران ور سره هم ټول ډیر خولي ښکاریو دا تاسو خبرو کړو نو دا کمیټه اراکین ته پکار چې په دې سیس باندې لګ زور نه وروړي. ډیر مننه تھینک یو جی. قدرمن به دا ګوره دا کسانو د هغه وردی چوری دي او فل کټ سره راغلي ټراوزر او ارسه چوری دي مکمل فل وردی ده او دغه سي هغه کې چې کوم له وردی چې هر چا ویني هغه کې گیم خوان کې موږ به تصویر استلو ته ویډیو کول ته هم زل کیږي چیرې ده نه به کدا ویډیو ریکارډ کو او دې په کې راولو او چې دغه سي چا یو رنګ کپړې وی چا بل رنګ کپړې نه موږ هم خوان نه لکه ریکارډینګ کې هم او موږ ورسته مشران دي چې موږ ویډیو ګوري او هغه بقاعده د زورنه راکړي چې تاسو په خامخا د خبره کوونه بالکل تاسو خبره جی مو مخکې کمرالي به په دې وخت راورسېدو او مرالي به څنګه چل څه کیسه دا ویلي د هغه میسټیک ونه وشو میسټیک بس السلام علیکم اول ټول کتونکو ته د وسلام وعلیکم د وسلو نه بعد تاسو ته چې څنګه بعد ودل د بلال سویټ کرکټ ټورنمنت سٹارټ ته داوود دا سپانسر کړی دی انټر چراټ کرکټ تنظیم هغه کې نن د مونکی او د ډوګ بیسوتو میچو الان کې مونکی ته اطلاع ملو شوی و هغه ته بالکل درې ورځې مخکې اطلاع ملو شوی و خو نه پوهېږم چې لکه مطلب دا ټیم ویلې رونلو خو چې ما اوس دلته خبرې وکړې هغه ما ته په جواب کې دا یایي چې کنې ما ته لیټ اطلاع ملو شوي نو لیټ بالکل نه ده ملو شوي موږ ته بقاعده ثبوتونه شته دی ټیک شو که دلته باران وشو میچونه پکې اورېدو بارانۍ واجې څلور پنځه ورځې دلته گیم نو نو بس موږ فاینل ډیسیشن به دا وکړو چې یاره لکه دا میچ هم گیم مخکې رسونه ده د ډوګ بیسوتو چې کوم ټیم د هغه دلته موجود وو هغه کیپټن سره بس موږ خبرو هغه ته موږ میچ ګټلې ورکو ټیک شو او بل چې کوم د هغه خو اسې مې د ټورنمنت نه خو اسې بار شو ان شاء الله الله کړه خیر وي ژوندیو ان شاء الله چې بل نیکسټ ټورنمنت وي چې کوم یو کاس د قصې چال کوي دا یو قسم د ټورنمنت ته بیزتی کې چې دمره خالق راغلي دي دمره غول راغلي دي خورکو ولا تماشیا بقاعده نور روسي او ته دلته مو ته میچ ته نه روسي نو هغه به ان شاء الله چې موږ په لاس کې سوي اخ ټیم ته به په کوم چې راتلونکي ټورنمنت ته آل اوپن اخ ټیم ته به ایسا نه ملويږي ایمونکی چې کوم اتاولا دی ټیم دی انور نه انور کسوردور نه دی صرف اتاولا بای خدا موږ هغه ګوري هغه ته وی چې دلته به نور ته تکلیف نه کوي آسه روسي بالکل پسارستر گو ویلکم ته ګوروسا میچ کتنه تروسا گیم تروسا خو نور به ان شاء الله چې ژوندۍ وي خیر سره په دې ټورنمنت خو دې کې خو ته بار شوي په نیکسټ ټورنمنت کې به ته انټری بالکل نه ملويږي د چراټ کرکټ تنظیم چې کوم ټورنمنت وي هغه کې به اتاولا بای د مونکی سره تعلق ساتي یا غي ټیم ته به انټری نه ملويږي والسلام ډیره مهرباني بدو عمر علي بھائی خبرم تاسو اورېدلې دا وختي مو دا आवाज غوښترولو خو زه چې هغه ما کیمرامن مونو ان کړی نو دی وجنه مو عمر علي نه بقاعده ریکارډینګ وکړو چې دا دغه څه به سبب بل نه راسي بل بونه راسي نو آیت ته صبر سره سزا پکور ده کنه نو هغه ته سزا ملو شول او ان شاء الله دا څه به نور د کسوګ نه راسي هغه ته به هم سزا ملويږي او دا اوس میشته پر سره کسان رولو تاسو ایستل کیږي دوستانه میشته پر تل پریدا راخله ما خدا ټیسټ کوم نه هغه بخته ملګری وګټو او بده کې اوسپانه چې و ټیم ولدي کوګو الکه څنګه چاله خپل ټیم دی کنه مکس کسان دي اخ خپل ټیم دی خو بس سکه لړیونه پکې مکس ویزه کې دوه هنګامي حالات کې میچ شو دوستانه میچ فرندلی میچ ته خو ان شاء الله شګم وکړو
لکه گیم خو وی صحیح وکوي کنه خو لکه آسه فری میچ ده فری میچ ده صحیح ده بس ان شاء الله قدرمن دو لس ساعت کې بوس گیم شروع کیږي ټاس یو ځل دی ځان ته وښته خو هغه ډوګ بیسودو غټو موږ ته چې نه منو موږ وبکدا په پوند باندې ټاس میرو په پوند باندې چې کوم نه بخته ولې وګټو اوس وګورو چې څه گیم کیږي اې دې د ګیلا بوم لګ ورکړ شي چې را پریکټیس ووشي او بس گیم نه بخوان دخلو خ گیم روان ده ان شاء الله تاسو به نه خوندونه ولې او څنګه چې مخکې تاسو موږ میچونه کوو تاسو ګوره نو هغه سه به ان شاء الله دا میچ نه به تاسو خوند ولې میچ د ټورنمنت ولا چې کوم نه هغه د سلورام میچ ته او د سلورام میچ کې مونکای شریف چې کوم تولاد د چا ټیم دی هغه بار شو سلورام میچ هم بس کنفرم شو ډګ بیسود بکې ټورنمنت کې ان شو دا فری روان دي لکه دا دویم درام میچ ته بغیر گیم چې دی بس مخکې روان دي او اچانک په فائنل ته راوځي بعد مخکې بغیر گیم نه خوان وله خاطر په کې ټک بیسود نه دوی پریګونې هم راغلي دي چې څه نمونه دي څه نوم دی میرا او دی خور دی رهنما ها نو تاسو کرکټ ته راغلي او د زه مو خوښ شو کنه ستاسو خوښ شو کنه او مو په کې لګي پټه بیسود کې خود سه واغان نه وی کنه الته ګرمي وی کنه ها بعد ډګ بیسود راغلی الته کې لګه زیاته ګرمي و دلته کې موسم یخ ده ان شاء الله چې دې بوتنه خوندونه خري او دا سه نور مشمون هم راغلی خو دې په کې وګوره بقاعده په ورده کې نو تاسو مې راوسو مې تاسو وګوره او چې نیکسټ ټایم سو کوم دا سه راسي نو کوشش ته د کرکټ ولته په کور چې خپل وردی بقاعده شي نو دا وګوره په مشمون باندې لوی اثر ورزي چې هغه دغه په شوق سره راسي او بقاعده دې نه خوندونه خري او تاسو به هم ته نه د میش نه خوندونه خلک چې سو کې ګوره هم هغه هم ته خوندونه خري نو وردی ضروری ده او موږ به تنظیم ته بقاعده دینه بعد دا غابر کو زوره نه ورکو چې به تنظیم ولته پکوي چې مخکې سختی راولي د نن نه د شروع کی او بزنن نه سختی شروع کی چې کوم میچ راسي هغه په ورده کې راسي چې کوم په ورده کې رانو هغه به موږ واکا ورخلو دا کوشش ته هغه ولا شروع کی تنظیم ولا ان شاء الله چې دا گیم وډر خسته شي بیټینګ واغې ته ورکو خاطر قدرمنو میچ شروع شو او شاټ هم پکې ولا شو بیټینګ یې ورکو ډګ بیسودو ته چې هغه بیټینګو کې چې لومبای ټاس هغه ګټلی و نو به یې وي چې کنیرا په لومبي ټاس خبره ده او نن امپایر هم کیلوړي ویلوړ دی او هغه خو ولګاوه که نه هغه سپیکر خو ولګاوه چې کم از کم ټچ لیکن آؤٹ نشو کیچ نشو سوري شاته کیچ دا اوچت شو شاته لیکن دا کیچ ونه کو ویلې سکه ډراما کوي که څه 4 رنز د وخت کې دویم اور شروع دی او رنزونه بوس لږ ټیم بعد 28 رنز دي شاټ او چکا بالکل کیچ نه نشته دی بس پسې هغه هم نه کوي شاټ ولا شو لیکن فیلډر موجود دی 1 رنز ګوټ شاته فیلډر نشته دی موجود نن بخته شاکوټ بس پرونه ټیم دی تقریبا 100 کیلوګرام پکې بدل دي او پرون چې چا میچ ګټلې دی بخته ولا شاکوټ تنظیم ولا نو بس هغه ټیم دی یو بل شاټ او چې ډېر ښایسته بیټینګ راوند دی وخت کې دریم اور شروع دی 64 رن شو رن بس موږ بال په بال باندې شمارو ځکه چې لیکلو ولا څوک نشته دی او د وخت کې میچ د ټاک بیسودو او شاکوټ بخته ترمنځ او د 70 رن شو 9 اوور گیم دی دوستانه میچ دی تاسو ته شو ها 10 اوور گیم دی د امپایر طرف نه आवाज راوړل چې 8 اوور گیم دی نو ټایم ډېر لیټ شروع شو تقریبا 6:30 چې بالکل هغه وشتله
बॉलर गुस्सा शो 73 ओवर के अख्ताम पर शॉट वाला कैच तो उचात शो बॉल यकीनन चे कैच पुशी मंडे बसे वाला खिलाड़न ورسېدو लेकिन په اوله से कोशिश وکړه اوله से ته ګری شي دا سه بال دته خو مکمل تاویږي یو بل چاګه دا کا منکی شریف ولا راغلی ونه د گیم بټر سورا چول او یقینا چې دغه څه چکه دی منکی شریف خلاف هم لګیدلی وای نو ډر خوان به کړو بس ډک بیسو د ولم غوسه دي چې د دویم درم میشته راشه جو سا ته وباسو دا چکیری چې وای خپل غوسه په چکو باندې وباسي ساکه بالینګ کوي او اوپننګ ودا ویلور ده تر دې وخت پورې بس کوم طرف ته ګوري نو چکا او چکا ده دې وخت کې ما سره ډک بیسو ولا تماشای هم نوستي او کلاړیان هم نوستي یو روډ پکې شمس الوهاب سه پکې نوسته تاسو پته نه کو چې آیا ډک بیسو ولا د دومره غوسه په دې چکو چې وباسي نو دا دغه واجه دا چې د دوه میچونه کسان نو رغري نه غوسه وباسي کسه کیسه ده جی شمس الوهاب سه جی همدغه څه ده به دې وخت کې دای سره دغه نه راغلي د دوی میټ ته چې دای غریبانو راځي تکلیف وکيو کسان ول نه راځي او همدې وخت کې دای همداسي دغه نو بس په دې وجه باندې غوسه شوی دی او خپل غوسه دغه کوي اسخار په چکو باندې وباسي جی دا خبره بالران لګي دي هته وخت کې بے بس دي وایډ بال د وخت کې عوام اور شروع دي او 102 رنونه شوي دي او اوپننګ تر اوسه پورې ویلور دي په اوپننګ باندې 102 رنونه بل په شابه نیوښتو بال د وخت کې بخته کلاړي کامیاب شو بالینګ کې او وکټ یې ورو خطرناک وکټ یې ورو د سره اوپننګ موت شو एक खिलाड़ी आउट एडक बिसुदो कप्तान राव तो बखला बने دا بل بخته سرته شاٹ ولو لیکن کام شاٹ ته رن بجوړي एक रन्स मुकम्मल शो 2 रन्स आखिरी ओवर खिलाड़ियों ډېر کم دي ماشومه به کې فیلډینګ ته غسره یو بل چکا आखिरी बाउंड्री शॉट है वो 4 रन्स बॉल रईसोर को खस्ता फील्डिंग को दे वक्त बोझ د انتظامیه خلاف یو خبر او کوم چې بغیر د کپتان امپایر نه ماته به څوک نشکوري په نن میچ کې او عمر علي هم ځون پټ کو لاړو چې میک نشته بنای جوړه کو ځون ویستو یو مکینه بل د تنظیم ولا سوکم نشته ده د پکار دی چې لږ کم از کم انتظامیه د درې کسان موجود وي چې سکور بورډ لیکل مایک کې خبرې کوله دا خو گیم دی نو چې هغه خپل خلکو ته نه بقاعده خوندونه هغه ټول لګیا دي خپلو کې ګپونه شپونه ولي کرکټ ته چې دومره دهان نه وي ځکه چې پاته نه لګي چې سورن سره جوړ کړو دا موږ مخامخ نه اوسې موږ ته پاته نه لګي چې سورن زونه وشو خاموشۍ کې گیم روان وي نو دا انتظامیه کمزوري به پدې ده چې زه حساب کوم چې آینده لپاره د انتظامیه چوکس وسی سیکنډ راوند شروع شو او زبردست چکا بختې ماما ولا بالکل خپل بداله تنوغسو خاور رالو بولینګ ته شاٹ ته بوله بوله بختې ماما ولا کامیاب شو او ماما د پنیمه کې په ډونګا باندې ویلوړو کې چې ونه کړ شو خنن کې چور نشته نامات نشته بختې ماما لګیا د خپل بدل ته نخري دغه نه چکی والی چې ته خپل چکی اوس بدل ولما
نو بس میچ خو دوستانه دی خو گیم خو کوي خامخا یو بله چکه هم 3 بوله 3 چکې یو بله چکه دته د 10,000 روپۍ نه میلو شي بختۍ ماما لګیا دی خپل بدال اخري چکو او سلور چکې دی وخت اتنا خاور نه ولې یو بله چارې ته ولو چارنس بل تر او د سره کلاړی آوټ شو دویم اوور شروع ده دریم 1 اوور 30 رنز 1 کلاړی آوټ دویم اوور شروع ده ګورو چې څه کېږي 2 باله وشو نو 10 بال وایډ واغسو شاٹ ته کړه بخته سیټ ته خپل کلی ته ولو لیکن کام دی رننګ وکي 2 رنز 3 رنز مکمل شو اور 42 رنز دی اور کې 12 رنز واغستو یو وکټه په کوم غرزه خطرناک بالینګ ګورو چې دریم اور بو سکی وایډ بال چکا بخته سر ته ولا بالکل چیرنس وجوده یو بل چکا زبردست چکا بخته ماما یو بل چکا زبردست اچاکو ټول بدل ته نو غستو سوما چکی چټک بسودو والی وی اماغه بدل ته نخلی د درې اورونو په ختم سره 62 رن شو یقینا چې دغه سه گیم رواني نو دا به چیس شي د سکور او ښه گیم په ټوکو ټوکو کې روان دی ښه گیم روان دی ان شاء الله چې تاسو به تنه خوندونه واخلئ شاٹ ته کړی یو ځل بیا بخته سیټ ته چکا یو بل شاٹ لیکن کم شاٹ ولګېدو کیچ ته پسې لاړو بلکې کیچ ډراپ شو 1 رنز 69 2 رنز ته کال کړی دی او دویم ته هم لاړو دریم هم پکې جوړیږي د سره دریم رنز هم مکمل شو 73 for 1 یو بل شاٹ عباس سیټ دی ورولو عباس 4 رنز بچو دس اوور شو 75 رنز 1 کلاړی آوټ 4 اوور کې 75 جوړ شو 4 اوور پاتې دي نو ګورو چې څه کیږي اور دس ټچ آوټ 23 بال باندې 48 رنونه پاتې دي او عرفان راووتو د سره عرفان پهلا چکا د شاکوټ کلی د انګر ګروپ کپتان د وخت کې فرندلی میچ کوي او ان شاء الله د تکړه بیټسمن دی او امید لرو چې دا به ښه کاپي چکی وي 13 میچ کې خو پرفارمنس شنو او دې کې د امید ساتو چې پرفارمنس شو کیه او ډېر خطرناک بال ورته وکړو د وخت د گیم سچويشن کې دربندو بس عمر علي خوزان پټ کړی د غلطه چې ته سیټ ته نوسته او بازا مشره نوسي په سټیج کې خالي او دغه یو څو کسان په روډ باندې دي تماشای بالکل زیرو ده او شاٹ ته کړای بختای ماما او ډېر زبردست بدل ته نو غوښو ډګوي سودونه چې تاسو به موږ باندې چکی والی ورغی چې موږ هم در باندې چکی وو دیو بل چکا 2 بال 2 چکه یقینا چې داوود صاحب ته پکوري چې ته انعام ورکی ډېر چکی وګولي تقریبا 700 نه وړوي یو بل چکه ولا او بالکل 6 رنز ملګری چې 13 بال 24 رنزونه پاتې شو او یقینا چې دا میچ ته
بو بخته ولا وګټي شاوکوټ بخته څومره چې هغه تیز بیټینګ راوونه دغه سي اور نه کوم شو کې سنچري ولا شو ټوټل دیو کلوړي په نقصان باندې 100 رنزونه پورا شو 2 اوره گیم دی خاور رالو بالینګ ته ودنه خوشپاکته چکی وای او دغه چکی ته نه ولا 106 یقینا چې ډېر ښه گیم وشو دا بل چکی ته ولا بخته سرته لیکن کاوی فیلډر نشته دی رنزونه به جوړي 1 رن یو غو بس منډم نه وای هغه چې په منډه نه جوړو په دغه سیده پورا کو دا چکا او د سره په 10 رنزونه پاتې شو سره سکور پورا شو صرف 10 رنزونه کوونه دا وایډ ونه غسو زبردست شاٹ عرفان او بالکل په لاس کې وته کیچ ور کو بارډر په اخیری مرحلو کې آوټ شو یو دوا بوله ته سوري دل پکورو یقینا چې میچ خو ګټل دی او ټچ لیکن او کیچ ګډ کیچ د سره فیضان هم آوټ شو د پټوکو باندې گیم اخیری او پټوکو باندې گیم نه پکور زګه چې اخیری اور دی او نو رنزونه هم جوړول دي نو چې دغه څه وسټو کې ټکالې کی او 3 رنزونه کې یو رنز جوړی نو بیا خو گیم بکې شي بیلی د چې موږ میچ ګټل دي نو په ګټلو باندې میچ کلم نه اچوي اپ د انینګز 9 رنزونه پاتې دي بس یې چې کی ضرورت ہے او هو ټچ د بل تکړه کلاړي هم او شو بخته ماما گیم کې ورورو چسره پیدا کیږي په اخري اور کې زګه چې د په ډیر په ایزي باندې واغسو د میچ نو کېدای شي دغه د نقصان هم په دغه خبره دا شاٹ یو اوس په سنگل هم جوړولو کوشش کې دوه منډه کا 2 رنز 4 बॉल 7 रन्स डबल शॉट है वालो और द सिंगल है और द्वकई बखरी 202 ता मंडा का 3 बॉल 5 रन्स 5 रन बस ये छके ज़रूरत है हो उस पे सोक वही वड़ा मुशुमन रोती आ सीनियर खिलाड़ियों सोक लोडू कोरता उस द शॉट और कैच से लॉस किया होता बिल्कुल बिल्कुल دا میچ په ډګ بیسو پدی وو غټی چې د اخیری کې داغه شروع کلو چې کنه موږ میچ غټل لوی غو نه چاله یو کو نو بلوي د دې کې نه چلی شي 2 بال 5 رن دي سکه برولو نون سټرایک تا په سټرایک باندې ولور دی چې کېو میتن ساتو او بولډ آخری بال شرافت راوته لیکن مس د وخت میچ وګټو ډګ بیسو ډېر شان دوزه وګټو پاتې نه چې دی وته په زور باندې ورکو په کاست نه ورکو کنه صحیح حساب کتاب کنه رنګونه خو ډېر شره ون کړیو زبیډ خسته بیټینګ کو خو اخیری کې بیا لګاغه راو سرنز نه کولو کوشش کو د 3 رنز په ځای باندې یو رنز واغسو نو د هغه په وجه باندې میچ دی بیلو چونکه میچ خو کومونه غا فرندلی دوستانه خو بیا هم میچ په میچ غړي او خو پرفورمنس پکې بهرحال ډګ بیسو په بیللو په انداز کې میچ وګټو یعنی بیللو په ماحول کې او د اخیری بال باندې هغه ملوش هغه میچ کو هغه ګیلا د خط بشونو سه محسوس کې یرا بسم الله الرحمن الرحیم پېملی میچ امو کو او هغه مو ان شاء الله تعالی د الله په فضل او کرم سره وین کو میچ او زمون کپتان چې کم دی موسی هغه پکې خپل بالو کو 1 اورز کې نو پاتې هغه بچ کړ او پکې 3 وکټ موشتي زما د اړه نه هغه ته نغد 500 روپو اعلان ابدا خاور طرف ته 500 روپے انعام شو او بس الته باندې بوتل متلوس کی شربت او میچ دې سره ختم شو دوستانه میچ بس ان شاء الله چې تاسو مې دا ریکارډینګ وکړو چې تاسو بدن باقاعده خوندونه اغستې وي عمر علي میچ بارا کې سه میچ خو ته وکړو بس د خیر سره میچ وشو ډوګ بیسو ته ماشاءالله ډېر بهترین بولینګ وکړو او بس اخیری خپل میچ وګټو او بس سبا ته ان شاء الله د خیر سره د پبي
او د خودریزو هم ډېر بهترینه مقابله ده. نو ټولو ملګرو ته خوښ کوو چې په 4 بجې باندې به دلته ځان رسوي، ځکه چې د ټولې مقابلې ځکه صحیح دي چې اوس مکمل ناک آوټ دی، چې څوک بیلي هغه به د ټورنمنټ نه آوټ کیږي او چې څوک یې ګټي هغه به د ټورنمنټ ته ان کیږي. نو ماشاءالله ډېرې بهترینې مقابلې روانې دي. نو کوم چې د موږ مینوال دي د کرکټ، نو ټولو ملګرو ته خوښ کوو چې په گیم کې بالکل شرکت کوي، ځکه چې ماحول هم ښه زبردست دی. او بل چې کوم د داود د موږ ډېره شکریا ادا کوو، چونکې هغه نن دې ټایم کې په انګلینډ کې د کومه چې بلال سویټ بیکري ده، هغه به خیر سره د بلې میچ کې تشریف وړي دي ځای ته، ځکه چې خبرې اوس موږ کېږي اپډیټ لکه موږ ته ویر کوو. اوس هم په رابطه کې دی، داسې نه چې بس هلته لاړ دی خبره ختمه، نه اوس هم موږ سره دلته په رابطه کې ده. موږ هغې ډېره شکریا ادا کوو چې دلته دغسې یو غټ ټورنمنټ یې سپانسر کړی دی. او بل د چراټ کرکټ تنظیم چې کوم ممبرز دي ټولو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دغسې ټورنمنټونه هغې په هغه کې سټارټ دی. او بل د میډیا والا چې کوم ملګري دي ډیلی خټکنامه هغه خصوصا سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې آر یو میچ ته دلته تشریف راوړي روسي. ډېره مننه د میډیا والا ملګرو، موږ ډېره شکریا ادا کوو چې خپل قیمتي ټایم ویستي دلته روسي. ډېره مننه، والسلام.